آموزگاران و تعدادی از دانش آموزان لیسه بیله در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار هر روز در رودخانه خونین کنر بین مرگ و زندگی لحظه شماری می کنند. آموزگاران لیسه بیله در حال عبور از رودخانه کنر از تویوب استفاده می کنند، در حالی که هر لحظه خطر غرق شدن وجود دارد. آموزگاران این لیسه می گویند که از نبود پل مجبورند این خطر را بپذیرند. خپل ولې چې موږ روزانه په دغه سیند باندې راپورو چې د کونړ سیند دی، خو بلکې کونړ نه د کونړی سیند دی چې روزانه نه په میاشت کې په هفته کې خامخا یو کس وړي او موږ روزانه په دغه مشکلات او ستونزې کې په دغه باندې راپورو وځو. دا په دې خاطر باندې چې موږ مکتب ته راځو نو که موږ په ایسته په لانچ باندې په کښتۍ باندې راځو نو مزل ډېر زیات دی، تقریبا نیمه ګنټه 50 منټه مزل دی. نو موږ په وخت سره خپل هغه ته رسیدګي نشو کولی ازرای ده. نو موږ پوښتنه هم د امارات اسلامي اوسني نظام نه ده چې یو بنسټیز کار وشي دلته. یو پل ډیر مهمه دی ځکه چې دلته تقریبا 1.5 کورنۍ استوګنه دي، نو د دوی مشکل بیخي زیات دی. نو که پل جوړ شي یو به ښوونکي په وخت سره رسیږي، بل به د دوی مشکلات چې مریض پیدا کېږي مړی او ژوندی دی د دوی لپاره خلکو سره دوی به په وخت رسیدګي کولی شي. مشکلات زموږ دغه تاسې خپله ولیدل، بعضې وخت کې سیند ډېر زیات دي، سیلابونه پکې راوځي، نو د راتګ مشکل یې څه استادان راورسېږي په ټاکلي وخت څه وخت پاتې شي. خو موږ د دغې په خاطر باندې کښتۍ له نه ځو چې د تدریس د شاګردانو مخ باندې لاړ شي. خو دغه تاسې ولیدلې زموږ بس غوښتنه د امارت اسلامي نه دغه ده چې دغلته پل جوړ شي. د بیله ساحه کې او خرکانۍ او د باندې دې کې ډېر کورونه اوسېږي، اپل او خپلوالیانې دي، د خلکو ورونه دي، تره زامنې دي، دغه مشکلات دي. بس چې مړی وشي بیا کښتۍ کې لمبر نه وي، داسې وخت راشي چې جنازه هم ترې وشي او د مشکلاتو سره موږ خپلې دا تاسې ګورې مخې چې دغه مشکلات زموږ پل جوړ شي، دا مشکلات به ټول حل شي. بر اساس معلومات در لیسه بیله 42 آموزگار و دانش آموزان تدریس می کنند و همه با مشکلات یکسانی روبرو هستند. مسئولین این لیسه می گویند نه تنها آموزگاران بلکه صدها دانش آموز هم از درس محرومند. زمونږ روزانه همدغه شانتي حال دی، بس په ټوپانو باندې دغه ښوونځي ته ځو راځو، تاسو یې په خپله ګورئ. بس دا د سیند منځ کې دا دی اوس روان یم، تاسو هم به د دې ثاني شهیدان یاست. غوښتنه مو د حکومت او د لوړپوړو چارواکو څخه همدغه ده چې موږ ته یو پل جوړ کړي تر څو زمونږ دغه ستونزه په بنیادي ډول باندې هواره شي او دغه استادانو سره په دې هکله باندې یو څه همکاري وکړي تر څو دوی نور هم تشویق شي او دغه خپلې وظیفې ته په پابندۍ سره حاضر شي او لکه څنګه چې په مینه او شوق باندې راځي همدې ته دوام ورکړي. عتیق الله یکی از دانش آموزان صنف نهم لیسه بیله است که هر روز این تهدید را با همسنفانش میپذیرد و با دوستانش از رودخانه خونین کنر میگذرد. د نهم صنف شاګرد یم، د باسول ندی غاردار ورځ راپورې وځم، کله بادي کله باراني موږ نشو راپورې وتې، هره ورځ په دې ټوپ راپورې وځم. او دا باید پول جوړ شي، موږ ډېر زیات مشکلات دي، زموږ هم استادان هم موږ. مسئولان ریاست معارف ننگرهار نیز این مشکل را تایید می‌کنند و گفته مسئولان این اداره برای حل این مشکل اقداماتی انجام دادند و امیدوارند که این مشکل به زودی حل شود. در حال حاضر 850 دانش آموز شامل پسر و دختر در لیسه بیله درس می‌خوانند. دانش آموزان میگویند که تعداد بیشتری از دختران و پسران روستای بیله در ولسوالی مهمندره خواهان تحصیل هستند، اما رودخانه کنر مانعی در مقابل آنهاست که بسیاری از دختران را از تحصیل محروم کرده است.